د سیول انجینری معلوماتو د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول بره کروم اوسئ. نن پر یو بل ټاپک خبرې کوو. د 1 متر مکعب کانکریټو پی سی سی کانکریټو د تمامېدو قیمت څنګه په لاس راوړو او څنګه کولی شو د 1 متر مکعب کانکریټو برآورد وکړو. لومړی که 1 متر مکعب کانکریټو برآورد کوو په هغه حالات کې چې موږ سره د کانکریټو مارک M200 وي. نو هر کله چې موږ مارک د کانکریټو M200 راغلی نو په دې حالات کې موږ د دې نسبتونه کوو. M200 د دې نسبت چې دی یو نسبت د یو نیم نسبت د درې. قدرمنو انجینر صاحبانو دا په دې معنا چې یو برخه موږ سره دې کې سیمنټ دي، یو نیمه برخه موږ سره پکې سینډ دی او درې برخې پکې موږ سره ګریول یا موږ سره پکې اګریګیټ دی. لومړی موږ ویلو of concrete rate د په وچ حالات کې د کانکریټو حجم پیدا کوو. د دې لپاره موږ لیکو WC مساوي کېږي 1 متر مکعب تقسیم 15.5 چې د کانکریټو موږ سره د نسبتونو مجموعه ده، دا موږ سره مساوي کېږي 1 جمع 1 نیم جمع 3، دا موږ سره 15 نیم راځي. ضرب څو برخې موږ سره پکې سیمنټ دي، موږ سره په دې برخه دې کې یو برخه سیمنټ ده، ضرب 1.250 قدرمنو انجینر صاحبانو هر کله چې کانکریټ موږ د لون حالت څخه وچ حالت ته بدلو په 1.250 نسبت کې ضربو. له دې څخه وروسته موږ لیکلی شو چې دا به موږ راواخلو 1 تقسیم 15.5 ضرب 1 ضرب 1.250. دا موږ سره ټوټل راځي 0.028 متر مکعب. دا موږ سره د کانکریټو حجم شو. د کانکریټو حجم موږ سره په لاس راغلی. اوس راځو موږ د سینډ پیدا کوو. د سینډ چې موږ سره په 1 متر مکعب ساده کانکریټو کې څومره سینډ موږ سره پکارېږي. داسې لیکو چې 1 متر مکعب کانکریټو کې 15.5 نسبتونو مجموعه ضرب موږ سره 1 نیمه برخه سینډ دی، 1 نیم ضرب 1.250. دا موږ سره مساوي کېږي 1 تقسیم 15.5 ضرب 1 نیم ضرب 1.250 چې موږ سره راځي 0.414. اوس دې نه وروسته موږ اګریګیټ یا ګریول پیدا کوو. موږ چې کله پیدا کوو نو داسې لیکو چې 1 متر مکعب ساده کانکریټو لپاره چې نسبتونو مجموعه موږ سره د دې 15 راځي ضرب موږ سره 3 برخې پکې دلته اګریګیټ دی، 3 ضرب 1.250. نو دا به موږ سره مساوي شي 1 تقسیم 15.5 ضرب 3 ضرب 1.250 چې دا موږ سره راځي 0.2. دا چې هر کله موږ پیدا کړل نو که چېرته موږ اوس ووایو چې په 1 متر مکعب کانکریټو کې موږ سره 0.280 متر مکعب موږ سره پکې سیمنټ دي، 0.414 متر مکعب موږ سره پکې سینډ دی او 0.2 متر مکعب موږ سره پکې ګریول دی. اوس غواړو موږ دا کیلوګرام ته واړو. نو دا داسې لیکو چې دا موږ سره دا ضرب حجمي وزن 1400 د 40 دی. نو دا موږ سره راځي 0.280 ضرب 1440. دا به موږ سره راشي 390 موږ سره کیلوګرام راغلی، 390 کیلوګرام موږ سره راغلی. نو غواړو دا بوجې ته واړو چې څو بوجې دي موږ سره. نو دا تقسیم یې موږ 50 کوو. هر کله چې دا تقسیم یې موږ 50 کوو، دا تقسیم موږ 50 کوو 50 کیلوګرام. نو موږ سره به دا 8 بیګا یعنی په 1 متر مکعب ساده کانکریټو کې موږ سره 8 بوجۍ سیمنټ څنګه کېږي دا پکارېږي. اوس د دې لپاره موږ محاسبه کوو چې څومره 1 متر مکعب کانکریټ موږ سره څو روپو راځي یا څونه کاسټ پرې راځي، څونه قیمت پرې راځي. لومړی موږ سره په جلال آباد ښار کې د یوې بوجۍ سیمنټو بیه چې راغله 300 ده. نو موږ سره دلته لیکو چې 8 بیګه دي موږ سره 8 بیګه او کاسټ یې څونه دی 300. کاسټ پر یونټ موږ سره 300 دی. 8 ضرب 300 نو دا به موږ سره 2400 باندې موږ سره شي.
اوس راځو د سینډ او ګریول ته. مونږ سره په یو موټر 3 متر مکعب سینډ یا اګریګیټ مونږ سره انتقالوي، نو چې ټوټلی د 1 متر مکعب سینډ چې دی باید مونږ سره شپږ سوه افغانۍ راځي. نو مونږ سره سینډ ټوټل چې دی 0.414 متر مکعب دی، چې د 1 متر مکعب سینډ قیمت چې دی 600 افغانۍ دی. ټوټل به څومره شي؟ راځو محاسبه ورته کوو. 0.1414 ضرب 600 چې مونږ سره به راشي 2,500 افغانۍ به مونږ سره د سینټ راشي. له هغه نه وروسته ګریول ته راځو. د ګریول مونږ سره د 0.2 متر مکعب، نو دا همداسې 0.2 ضرب 600 مونږ سره به 495 روپۍ 495 افغانۍ مونږ سره د دې راځي. دلته مونږ کاست پر یونټ څو لیکو؟ 495 افغانۍ لیکو. په دې کې مونږ سره یو فني کارګر ته ضرورت دی چې مونږ سره هغه 200 افغانۍ اجوره د ورځې اخلي. دا به دلته ولیکو 200 افغانۍ. او د دې ترڅنګ ایکسټرا مصرف چې دی یا د اوبو مصرف یا ایکسټرا مصرف چې دی هغه 120 افغانۍ مونږ سره راځي، چې 120 افغانۍ به مونږ دلته ځان سره یاداښت کړو. له هغه نه راځو وروسته ټوټل مونږ مصارف پیدا کوو چې ټوټل مصارف مونږ سره څونه راځي. نو 2,400 جمع 250 جمع د دې 495 جمع 200 جمع 120 چې مونږ سره 3,915 راغلی، چې ټوټل مصرف یې مونږه 4,000 نیسو. یعنې د 1 متر مکعب کله چې 1 متر مکعب کانکریټو څخه استفاده کوو نو مونږ سره 4,000 افغانۍ مصرف یې راځي. د لیدلو څخه مو ډېره مننه.